بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې ټولې ځانمنو وروڼو خویندو ته. خدای دې وکړي چې ټول راته جوړ او روغ اوسئ. نن زه هغه کورنۍ ته راغلی یم چې یو څه موده مخکې مې یو ویډیو ورسره کړې وه. هغه ویډیو مې تاسو وروڼو سره شریک کړو او یو ورور غازي مرجان د کویت نه مونږ سره مرسته وکړو او هغه مرسته مونږ دغه کورنۍ ته راوړسته، دغه یتیمانو ته، دغه کونډې ته. او زه د هغه ورور نه ډېره مننه کوم. الله دې هغوی ته اجر ورکړي چې دغه کورنۍ سره مرسته وکړو. او اوس به زه دغه خورپې ته به پوښتنه کوو چې دغه خوراکتو کې مونږ دوی ته راوړی دی، دا څه احساس لري خورجان؟ مونږ چې خوشحاله ډېر خوشحاله استې خورې. خدای دې تاسو سره مرسته وکړي، هغې دې سره مو کړي، خدای دې ثواب وکړي، خدای دې ژوندی لري. زموږ ورونو خویندو سره ټولو سره مونږ ډېر خوشحاله استو چې مونږ سره مرسته کړې. همداسې مرسته چې میاشت په میاشت مونږ سره وکړي، مونږ ډېر خوشحالېږو. خورجانې ته څه احساس لرې؟ موږ دا احساس لرو چې ډېر غریبانان یو او ډېر خوشحاله یو چې دا مرسته یې موږ سره وکړله. واړه واړه بچي هم دي، نور چې شیان نه لرو چې دا ویې خوري. ډېر خوشحاله یو موږ سره دا مرسته کړې ده.